یوه ستره ننګونه چې زموږ اکثریت ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي او بعضې وختونه خپل ځان ورته مایوسه معلومیږي، هغه یو عمده علت په خپل نفس د باور نه درلودلو مسله ده. ځینې انسانان وایي چې زما ډېر کار زړه غواړي، ډېر درس ویل مې زړه غواړي، خو بیا هم توانایي نه لرم. زه به په پرلهپسې توګه باندې په پرلهپسې شکل باندې ځینې داسې اصلونه او بنسټیز اصول تاسو ته ووایم چې هغه تاسې په خپل نفس باندې باور او اعتماد درلودلی شي او په مټ باندې یو بریالی ژوند درلودلی شي. لومړی، هر هغه څه چې ته غواړې په خپل ژوند کې وکړې د خپل خدای تعالی جل جلاله څخه مدد وغواړه. تاسې وګورئ، موږ 5 وخته لمونځ چې کوو، په دې کې شک نشته چې هغه یو الهي امر دی او په حیث د یو بنده د الله تعالی، د یو انسان، د یو بشر مکلفه چې هغه الهي وجیبه پر ځای کړي. کله چې دغه وجیبه موږ د وجیبې په اساس ترسره کوو، نو دغه لمانځه حالات، د لمانځه هغه تواضع او عاجزي حالت که انسان د الله تعالی څخه مرسته وغواړي او په ځان کې د اعتماد دعا وغواړي چې الهي په ما کې اعتماد راولې، زما پر نفس اعتماد راولې، ته به یو بریالی شخص وي. او که چیرې دا شیان نه وه، بیا به ته د ګڼو ناتوانیو سره مخ یې، بیا به هېڅ نسې کولی چې په ځان کې تغییر په اړه باندې څه وکړې. خو ته لومړی د خپل نفس د اعتماد په خاطر د الله تعالی څخه مدد او توفیق وغواړه، هغه رب جل جلاله به تا ته هر څه درکوي. په دې هیله چې موږ په ځان کې عملي کړو. السلام علیکم ورحمة الله.